مزار شریف کې د کوټې برق تولیدي فابریکې په 1354 کال کې جوړې شوې چې اوس مهال د 1300 کارګرو په لرلو سره په بېلابېلو برخو کې فعالیت ترسره کوي. د دې ادارې رئیس وویل چې دوی هره ورځ له 90 تر 120 ټنو پورې یوریا سره تولیدوي او د انرژۍ د تولید په برخه کې د 310,000 کیلو واټه برېښنا د تولید توان هم لري چې د خلکو 14 سلنه اړتیاوې پوره کوي. دا شرکت 1300 کارکوونکي لري او په ورځني ډول د 90 څخه تر 120 ټنه د یوریا سره او په اوسط ډول 310,000 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. د سرې او برېښنا تولید امارتي شرکت په ټاکلي ډول سره فعلاً د 8 څخه تر 14% د هیواد اړتیا پوره کولی شي. نوموړي دغه راز په ډاګه کړه چې دوی د خپلو نورو کاري فعالیتونو ترڅنګ نایتروجن، اکسیجن، امونیا، مقطر اوبو او چونه هم تولیدوي چې بیا دغه تولید شوي اکسیجن د ابو علي سینا بلخي حوزوي روغتون ترڅنګ نورو ګڼو روغتونونو ته ورکول کیږي. په دې شرکت کې د سرې او برېښنا تولید ترڅنګ اکسیجن، نایتروجن، امونیا، مقطر اوبه او چونه تولیدیږي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست روغتونونو بعضې خصوصي روغتونونو او صنعتکارانو ته اکسیجن عرضه کیږي. نوموړي د یو کال فعالیتونو ته په اشارې وویل چې په دې موده کې د یوریا په نوم 15,219 ټنه کیمیاوي سره تولید او بازار ته یې وړاندې کړې ده چې له درکه 848,325,120 افغانۍ عواید راټول او د اسلامي امارت خزانې ته سپارلي دي. په 1402 کال کې د دې شرکت مجموعي عواید 848 میلیونه 3,25,128 افغانۍ عواید موږ ته لاسته راغلي په تېر کال. د یادولو وړ ده چې د دې ادارې مسؤلین زیاتوي که د دوی ځینې خراب شوي ماشینونه او تجهیزات ورغول شي نو ورسره به په دې برخه کې کورني تولیدات هم زیات شي چې په دې اړوند خپل وړاندیزونه د اسلامي امارت مسؤلینو ته هم سپارلي دي.